هونو نه پوهېږم دا چې هر ځای کې ناکامه پاتې کېږم او بدقسمت یم که په ما دا امتحان دی بدقسمت یم که په ما دا امتحان دی خپل منزل ته چې نږدې شم راغورځېږم او ډېر خواږه خواږه یاران رځنې لاړل ډېر خواږه خواږه یاران رځنې لاړل غریب نیولی په قبرونو یې تېرېږم او سرې لمبې دي رقیبان په لار کې ناست دي سری لمبی دی رقیبان په لار کې ناست دي لکه زه پل صراط باندې تېرېږم او د انسان تمه به چرې زه ونه کړم د انسان تمه به چرې زه ونه کړم خدای په فضل خپل همت باندې پایېږم او روغ صورت باندې غفوره سوال حرام دی روغ صورت باندې غفوره سوال حرام دی مړ د شمه که د لوږې نه مړ کېږم ډېره مننه عبدالغفور غفور صاحب چې خپل تاثرات یو څو شعرونه وړاندې کړل چې راشه ای زاهده نن خو خوند د میو واخله راشه ای زاهده نن خو خوند د میو واخله نورې به بیا وباسې توبې خو لږې نه دي اوس بل کلام لپاره راغواړم ادبار جان ادبار صاحب ورپسې د شیرزمان عادل صاحب تیار شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټول ناول خو ډاکټر عاطف پر الله مبارکي ورکړو او بیا مبارکي ورکړي باقي راغلي مېلمانو نږدې کلي ټول د هرکلی وایي عزت د قدر سره الله خوشحاله کړي اول به یو درې شرایط عاطف فرهر باندې ورته وایم عاطف فرهر چې اوسېدونکی صدوخیل دی عاطف فرهر چې اوسېدونکی صدوخیل دی ټولو منلی دی ادب کې ډېر قابل دی په خپل همت او په کوشش یې دا ګټلې په خپل همت او په کوشش یې دا ګټلې پلو پردو ته په انصاف کې ډېر عادل دی ښه پوزیشن باندې عرضی کې دی راغلی ښه پوزیشن باندې عرضی کې دی راغلی په قابلیت باندې عزت ورته حاصل دی اوس پرته داسې په یاد باندې خپل غزل وایم چې راغلي ماشومان تنها به ځي چې راغلي ماشومان تنها به ځي او که زاړه دي که ځوانان تنها به ځي چې سوونو نوکران ورته سلام کي چې سوونو نوکران ورته سلام کي د فاني دنیا شاهان تنها به ځي چې د زړه په مینه ناست وي سره خاندي چې د زړه په مینه ناست وي سره خاندي د محفل خواږه یاران تنها به ځي او په لیکلو په ویلو نه خلاصېږي په لیکلو په ویلو نه خلاصېږي اعتبار کړی دا بیان تنها به ځي دا و ادبار جان ادبار صاحب چې خپل کلام یې پیش کړو بل کلام لپاره ما راوښتی و شیرزمان عادل صاحب د تصور په آینه کې چې هم تا وینمه د تصور په آینه کې چې هم تا وینمه ځکه د ستا په تماشو کې حیرانتیا وړی یم شیرزمان عادل صاحب ورپسې د رحیم فنا پریدی صاحب هم تیار اوسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول راغلي مېلمانه په خیر راغلو ستړي مه شو زه خپل شروعات اول د خاطر د یو شعر نه کوم چې ستا د راتلو په انتظار کې خاطر ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړوند شو دیوالونه نسي اوس یو درې شعرونه یم بیا خپل غزل یم زما د دواړو سترګو تور دی جانان زما د دواړو سترګو تور دی جانان راته جوړ شوی سم پیغور دی جانان مننه زما د دواړو سترګو تور دی جانان راته جوړ شوی سم پیغور دی جانان چې زه خو یې هسې ایره کړی نه یم چې زه خو یې هسې ایره کړی نه یم سمې لمبې کوي سم اور دی جانان مننه او زه رقیبانو له شکست ورکوم زه رقیبانو له شکست ورکوم زما د دواړو مټو زور دی جانان ډېره مننه بل هغه دی غزل دی او په ترنم کې بیرته وایم چې غزل ګویم غزل ګویم غزل ګویم غزل گویم غزل گویم غزل گویم
پسل گویم پسل گویم پسل گویم ستا د مینې و ما دا نظر منلی ستا د مینې و ما دا نظر منلی پروجویم 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 پسل گویم پسل گویم پسل گویم ستا د ژوند نه لکه سا رخصتي اخلم ستا د ژوند نه لکه سا رخصتي اخلم پوتویم 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 پسل گویم پسل گویم پسل گویم ستا په مینه کې پور نه یم جانانا ستا په مینه کې پور نه یم جانانا پمیر گویم پمیر گویم پمیر گویم پسل گویم پسل گویم پسل گویم خدای ټوله پښتونخوا کې امن غواړم خدای ټوله پښتونخوا کې امن غواړم دعا گویم دعا گویم دعا گویم پسل گویم پسل گویم پسل گویم ستا په سر مې د رکیب سره لانجه ده ستا په سر مې د رکیب سره لانجه ده پلانجویم 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 پسل گویم پسل گویم پسل گویم مننه وایم ته کچرته خوب کې را لراشي وایم ته کچرته خوب کې را لراشي پخوبویم 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 پسل گویم پسل گویم پسل گویم اخیری مرتبه چې ستا نامه په خوله خوږه لګیا دیله ستا نامه په خوله خوږه لګیا دیله پخوږویم 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 پسل گویم پسل گویم پسل گویم مننه ډېر خوندور کلام په ترنم کې شیر زمان عادل صاحب مننه ما راغوښتی و رحیم فنا پریدی صاحب د خاطر صاحب په دغه شعر سره یې راغواړم همیشه مې د زړه سترګې ستا په لور دي همیشه مې د زړه سترګې ستا په لور دي که مې دې سترګو ته سټ کړې زه دې وینم رحیم فنا پریدی صاحب ورپسې د نامداره پریدی صاحب هم تیار اوسي بسم الله الرحمن الرحیم یا ټولو نه اول چې کوم دی د خیبر پښتو د ادبي جرګې څخه ډېره شکریا ادا کوو چې ډېره ښه مشاعره یې جوړه کړې یو د ډاکټر عطیف فرهاد افریدي صاحب چې په پی ایچ ډي ډګري باندې په خاطر صاحب یې وکړه مبارکباد ورته ویو غزل دی چې څومره یې په مخ کې ښکلاګانې دي عطیف فرهاد صاحب ته ډالۍ وي چې څومره یې په مخ کې ښکلاګانې دي خدای ګو آینې ورته حیرانې دي او دې ته خو زاهده ریا مه وایه دې ته خو زاهده ریا مه وایه هسې یې خبرې په ما ګرانې دي او یو کور کې جړه بلکې خندا اورم یو کور کې جړه بلکې خندا اورم دا څنګه جړه او خنداګانې دي او چې نشته د پښتنې څوک مې نشته دی نشته د پښتنې څوک مې نشته دی او وینې د پښتون ډېرې ارزانې دي او مینه په پیسو شوه په زړه نه کیږي مینه په پیسو شوه په زړه نه کیږي او نن سبا د حسن سوداګانې دي او ای رحیمه څه وکړم وس نه لرم ای رحیمه څه وکړم وس لرم تا پسې هر وخت مې جړاګانې نن خو مې خاطر وکړه چې مه راته راوګوره نن خو مې خاطر وکړه چې مه راته راوګوره
زه درته کتلی شم ته چې راته ورپسې د حبیب الرحمن حبیب هم تیار شي. اول چې دلته څومره ولمانه دي او د بهر د جام نه راغلي دغو ټولو شکریه ادا کوم. او اول یو شعر د خاطر دی او بیا دوه فرهر صاحب ته یو فرهر صاحب ته مبارکي م ورکړم چې خاطره باغ کې د نور څه پاتې دي، خاطره باغ کې د نور څه پاتې دي، یوه مړه وم رقیبانو یې وړه. اوس دوه شعره دي چې پر هر میدان ته راغی اوس په هر پلو رڼا شي، پر هر میدان ته راغی اوس په هر پلو رڼا شي، لمر سترګه راښکاره شوه په وطن به سپین سبا شي. و نامداره ته زړه نه ورله ډېر دادونه ورکه، نامداره ته د زړه نه ورله ډېر دادونه ورکه، عاطف غوندې ځوانان به په خیبر کم پیدا شي. و غزل دی لږ داد ورکوو اوږده کېږو ما دا ټوپکو بیلو چې زړګیا اوس بیدار شه اسویلو ته به زړه نسي، زړګیا اوس بیدار شه اسویلو ته به زړه نسي، خو چې مینه ده کوله نو لمبو ته به زړه نسي. او پړوي او کوړوي دا خبره زما واوره، پړوي او کوړوي دا خبره زما واوره، او مشران چې پکې نوت وي نو جرګو ته به زړه نسي. او زړګیا چې میان شوي بیا کار سره پیښیږي، زړګیا چې میان شوي بیا هر سره پیښیږي، او د یار خماري سترګو بکتو ته به زړه نسي. او د ښکلو په وادو باندې هېڅکله مه تېروځه ثمر صاحب، د ښکلو په وادو باندې هېڅکله مه تېروځه، او که هر څومره اوږدې وي خو وادو ته به زړه نسي. د ښکلو په وادو باندې هېڅکله مه تېروځه، او که هر څومره اوږدې وي خو وادو ته به زړه نسي. او غماز کار څه وایي چې خفه نه شي په یاره، غماز کار څه وایي چې خفه نه شي په یاره، او که هر څومره ترخه وي خو ترخو ته به زړه نسي. غماز کار څه وایي چې خفه نه شي په یاره، او که هر څومره ترخه وي خو ترخو ته به زړه نسي. او چې یار دې په غوسه شي بیا ترې لرې لرې ګرځه، چې یار دې په غوسه شي بیا ترې لرې لرې ګرځه، او چې سره شي د غوسې نه ننګو ته به زړه نسي. چې یار دې په غوسه شي بیا ترې لرې لرې ګرځه، او چې سره شي د غوسې نه ننګو ته به زړه نسي. ثمر صاحب دا تو په پاراډاز دی اخیری وی چې راپاسه نمدار اوس بیدار شه دا د وخت دی، راپاسه نمدار اوس بیدار شه دا د وخت دی، او کار څومره وي سخته خو مورچو ته به زړه نسي. چې ما خود استا په سر وطن ګڼلو، خبر شه اوس رانه خیبر پاتې دی، زه او انکار لتا په کومو سترګو، لا مې تنې د پاسه سر پاتې دی. حبیب الرحمن حبیب صاحب او ورپسې د خیال محمد خیالي صاحب هم تیار اوسي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ما عزتمندو ملګریو بهر نه او څومره خلک راغلي ټولو ته د زړه د کومې نه ستړي مه شئ، او بیا عاطف فرهر رفته صاحب ته مبارکي ورکوم. الله دې ژوندی لره او داسې خلک زموږ کې هر وخت الله پیدا کړي.
اول یو دوه شعره اتې پرهار ته دي او بیا یو غزل دی چې څومره ښایسته اتې پرهار دی څومره ښایسته اتې پرهار دی زمونږ واړو زړه قرار دی او په ظاهره باندې روح کاری په ظاهره باندې روح کاری خو پټ په زړه د عشق بیمار دی او بل پیجدي کړه تر سره بل پیجدي کړه تر سره اوس شاعرۍ ته ښه وزګار دی او آخري مقطع چې مبارکي زه ورکومه مبارکي زه ورکومه او دا د حبیب د خولې گفتار دی او بل غزل دی چې خیر دی که مړ کېږمه نو ستا راباندې څه خیر دی که مړ کېږمه نو تا راباندې څه عمرم نه پاتې کېږمه تا راباندې څه او نه ومه خبره ستا د نکردو ځنې نه ومه خبره ستا د نکردو ځنې او ټوله شپه ژړېږم نو تا راباندې څه ډېره مننه او ستا په بڼو غشو ټول زخمی زخمی شومه ستا په بڼو غشو ټول زخمی زخمی شومه ګوره ټول خوږېږمه تا راباندې څه او زه یې کړم نشه ستا د لیوانو سترګو زه یې کړم نشه ستا د لیوانو سترګو ځای په ځای غورځېږم تا راباندې څه او ولیدو رقیب ډار مې په خپل زړه کې شي ولیدو رقیب ډار مې په خپل زړه کې شي او یره نه راپېږمه تا راباندې څه په آخري هسې په کتوی زړه د ما نه یوړلو هسې په کتوی زړه د ما نه یوړلو او تش ګوګل ګرځېږمه تا راباندې څه او آخري مقطع چې ما مې کړه تپوس زه حبیب بیمار ښه یم ما مې کړه تپوس زه حبیب بیمار ښه یم او مرمه نه راغېږمه تا راباندې څه ډېره مننه چې چاود به وې زړه تر سبایي د بیمار چاود به وې زړه تر سبایي د بیمار د اوږدو شپو که سحرونه نه وی او قدر د ژوند نو بیا څه کوچه چې په قدم قدم مرګونه نه وی خیال محمد خیالي صاحب ورپسې جمال خان سلمانی له دعوت پر کوو چې هغه خپل تاثرات دي دا به پیش کوي شاعران خو موږ سره ماشاءالله ډېر دي ټولو لږ ان شاء الله مو کوي ورکړو هغه هم پسې تیار اوسېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عاطف پرهر صاحب ته پیجډی باندې مبارکي ورکوو ډېره ډېره مبارک اوس بېرته خپل کلام وایم چې تا چې مخ باندې خالونه داسې وي تا چې مخ باندې خالونه داسې وي ما به زړه باندې داغونه داسې وي او تیره وي یاره زړه راله په غوڅ کړې تیره وي یاره زړه راله په غوڅ کړې او تا باڼه لکه سیخونه داسې وي او کاږه په لوګو باندې تک تور وي کاږه په لوګو باندې تک تور وي د زړو کوټو تیرونه داسې وي چې کاږه په لوګو باندې تک تور وي د زړو کوټو تیرونه داسې وي مننه او خاورو دیوالګي کوټو باندې لرګي خاورو دیوالګي کوټو باندې لرګي او غریبانو خو کورونه داسې وي مننه چې خاورو دیوالګي کوټو باندې لرګي او غریبانو خو کورونه داسې وي او نریغ وخې چرګانو پلاونه نریغ وخې چرګانو پلاونه د مالدارو خوراکونه داسې وي اووه کالو په عمر کې غورځېږي اووه کالو په عمر کې غورځېږي او ماشومتوب کې خو غاښونه داسې وي مننه او تر څو چې بد کارونه توبه نه کړو تر څو چې بد کارونه توبه نه کړو نو په موږ به عذابونه داسې وي او چې پلارو د نیکه شمله کړي جګه چې پلارو د نیکه شمله کړي جګه د پښتون سړي کارونه داسې وي او د مړو نه خو ډکې یادېرې دي د مړو نه خو ډکې یادېرې دي خو د ښو خلکو قبرونه داسې وي
او صفات به درته کوم کوم ښکلي وکړم صفات به درته کوم کوم ښکلي وکړم او ښکلي ټول لکه ګلونه داسې وي مننه او رقیب ته چې زما د کسته خاندي رقیب ته چې زما د کسته خاندي او محبت کې خورونه داسې وي مننه او اکثر ورسره ظلم ګوره کیږي اکثر ورسره ظلم ګوره کیږي او شکانو نصیبونه داسې وي او اخیری مقطع شعر دی چې یار پسې په چغو چغو ژاړي چې یار پسې په چغو چغو ژاړي او خیالي عشق کې خو غمونه داسې وي مننه چې د څه ستم د لاسه شي کوئ چې د څه ستم د لاسه شي کوئ په سینه کې د خاطر دی اپریدی زړه راغواړم کیس اپریدی صاحب ورپسې د وطن افغان صاحب هم تیار اوسي السلام علیکم ډیره زیاته مننه کوو د خیبر پښتو ادبي جرګې څخه خیل د ملګرو د دوستانو هغو د مشرانو چې هغو یو دومره ښکلی محفل را جوړ کړی دی او بیا هغه د عاطف پرهر صاحب د ډاکټرۍ په حواله باندې چې هغه کومه پی ایچ ډي اخیستې موږ هم ډاکټر عاطف پرهر صاحب ته مبارکي ورکوو د خپلواکو پښتو ادبي جرګې د طرف نه ډېره زیاته مننه الله دې وکړي چې دغسې ځوانان زموږ په دغه سیمه باندې نور هم زیات شي سیوا شي غزل دی چې راج به کوي تل په پښتونخوا کې خیبری غزل راج به کوي تل په پښتونخوا کې خیبری غزل امن خوروي په هر خوا کې خیبری غزل راج به کوي تل په پښتونخوا کې خیبری غزل امن خوروي په هر خوا کې خیبری غزل او ویاړ کوي پر واړه پښتونخوا ته منې کنه ویاړ کوي پر واړه پښتونخوا ته منې کنه ګوره چې غړیږي هر سا کې خیبری غزل مننه جی مننه نه لري کینا بغض او حسد زړه کې نه لري نه لري کینا بغض او حسد زړه کې نه لري هر چا محسوس کړی په خندا کې خیبری غزل او غیږه د مینې او الفت نه څومره ډکه ده غیږه د مینې او الفت نه څومره ډکه ده ښه اوچت مقام لري دنیا کې خیبری غزل او نوم به د حمزه او د خاطر پکې ژوندی وي تل نوم به د حمزه او د خاطر پکې ژوندی وي تل چغې د شهرت وهي فضا کې خیبری غزل مقطع ده چې نوم به د حمزه او د خاطر پکې ژوندی وي تل چغې د شهرت وهي فضا کې خیبری غزل مقطع ده چې وی به ادب کې ای ملګرو سالاري مدام وی به ادب کې ای ملګرو سالاري مدام کیسه نه غورځېږي پښتونخوا کې خیبری غزل ډیره مننه کیس افریدي صاحب چې څرنګه ولیکم ټیټ سترګې غزل څرنګه ولیکم ټیټ سترګې غزل په هر یو خیال کې مې خیبر ګډ شوی راغواړم وطن افغان صاحب ورپسې د واحد ګل واحد صاحب هم تیار اوسي السلام علیکم ورګوري ورینه ډیر د مبارک شه د کامیابی او خدای دې ډیر عمر درکړي او زموږ ویاړ او زموږ فخر غزل نه مخکې یو دوه شعرونه چې ما د مینې شراب څکلي تا ته څه پته ده ما د مینې شراب څکلي تا ته څه پته ده او په زړه داغونه مې خوړلي تا ته څه پته ده او رقیبه هسې خواري مه کړه څه په لاس نه درځي رقیبه هسې خواري مه کړه څه په لاس نه درځي او ما ته یې په سترګو کې خاندلي تا ته څه پته
او اوس په غزل درته وایم رقیب هسې خواري مه کړه څه په لاس نه درځي او ما ته یې په سترګو کې خندلي تا ته څه پته ده او غزل دی که نه شعر دی چې د احمدشاه بابا مکان به جوړ شي د احمدشاه بابا مکان به جوړ شي او مهاجر چې لاړ شي افغانستان به جوړ شي او ګوره ښکليه د تلو خبرې مه کړه او سپین زه درته یمه چې باران به جوړ شي او مهاجر چې راشي افغانستان به جوړ شي او د احمدشاه بابا مکان به جوړ شي او د پردي وطن کې ځواني خو ځواني نه ده او په خپل وطن کې د ځوانه ځوان به جوړ شي او مهاجر چې لاړ شي افغانستان به جوړ شي او خدای د خیر کا لالیا صبر خدای او چې مخه وینم ستا پیزوان به جوړ شي خدای به خیر کا صبر خدای لالیا چې مخه وینم ستا پیزوان به جوړ شي او ستا لاس ته زما په ګریوان کې ستا لاس ته لالیا زما په ګریوان کې او ته چې راشي لالیا زما ګریوان به جوړ شي او مهاجر چې لاړ شي افغانستان به جوړ شي او د احمدشاه بابا مکان به جوړ شي او زما وطن زړه خو داسې سپین دی لکه واورې او څوک چې راته وخاندي جانان به جوړ شي او مهاجر چې لاړ شي افغانستان به جوړ شي او د احمدشاه بابا مکان به جوړ شي او مهاجر چې لاړ شي افغانستان به جوړ شي چې ور یې شم کوڅې ته خو په شا شمه ور یې شم کوڅې ته خو په شا شمه نه مې پیرزو کېږي د پښو لاندې واحد ګل واحد صاحب راغواړم ورپسې د هاشم خان نقیبی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اول خو عطف پر هر صاحب ته مبارکي زړه تل نه ورکو چې مونږ په د خاوره د داسې خلکو ډیر زیات کمای اوس هم شته والله د داسې ظلمي په د خاوره وټوکوي چې دغسې کمای مونږ ته پوره کړي د غفور صاحب سره مې تېر پروګرام کې ژبه کړې وه خلیل صاحب سره مې هم کړې وه خو زه د مجبورۍ په وجه سره هغه ته یو کلام ما په نغه کې ډالې وي او بل زه خپل کلام د کلام نه مخکې دوه شعرونه دي چې درې شي راشه په تلوار لکه د مار زاړه شعرونه ډېر راشه په تلوار لکه د مار خوري مې انتظار لکه د مار او ټول پکې عکسونه دي زما ټول پکې عکسونه دي زما ستا د سترګو زار لکه د مار او څنګه به څوک ستا کوڅې له ورشي څنګه به څوک ستا کوڅې له ورشي چې داسې لارې پلار لکه د مار څنګه به څوک ستا کوڅې له ورشي چې داسې لارې پلار لکه د مار او غزل دی چې وکړې ریبار خبرې ګاډې واډې وکړې ریبار خبرې ګاډې واډې کوي د یار خبرې ګاډې واډې وکړې ریبار خبرې ګاډې واډې کوي د یار خبرې ګاډې واډې او دلته یوه والته بلا اورم دلته یوه والته بلا اورم د ټول بازار خبرې ګاډې واډې او یو لاروي راته مازغه وخوړل یو لاروي راته مازغه وخوړل په ټوله لار خبرې ګاډې واډې یو لاروي راته مازغه وخوړل په ټوله لار خبرې ګاډې واډې
او مور خو مې وایي چې واده دې وشي مور خو مې وایي چې واده دې وشي کوي مې پلار مور خو مې وایي چې واده دې وشي کوي مې پلار خبرې ګاډې واډې او شیخه ګیله به در نه خود کوم شیخه ګیله به در نه خود کوم په سر د استار خبرې ګاډې واډې شیخه ګیله به در نه خود کوم په سر د استار خبرې ګاډې واډې او د بل په واک خبرې سمې کوي د بل په واک خبرې سمې کوي په خپل اختیار خبرې ګاډې واډې د بل په واک خبرې سمې کوي او په خپل اختیار خبرې ګاډې واډې او د مکتي شعر دی چې زما واحد نه خو چا وانه اورېدی زما واحد نه خو چا وانه اورېدی چېرته یو وار خبرې ګاډې واډې دا راتلونکی کلام چې دی دا د غفور صاحب ته ډالي وي په ما مخه په ناغه کې په ترنم کې د نظر تنده به دې داسې په بشر ماتوم د نظر تنده به دې داسې په بشر ماتوم لکه روجا څنګه په الله اکبر ماتوم لکه روجا څنګه په الله اکبر ماتوم خیر دې د زړه رازونه ته زمانه مه پټوه خیر دې د زړه رازونه ته زمانه مه پټوه الله دې نکړي چې پر د بدې بهر ماتوم الله دې نکړي چې پر د بدې بهر ماتوم دواړه جدایو یار ترا تخپل حال وایا دواړه جدایو یار ترا تخپل حال وایا زه خو په یو یو وسویلي باندې نختر ماتوم زه خو په یو یو وسویلي باندې نختر ماتوم د دې سپیرو سترګو د زورا خو ته نه خبر د دې سپیرو سترګو د زورا خو ته نه خبر پس پیلانو بدرتا خامخا نظر ماتوم پس پیلانو بدرتا خامخا نظر ماتوم یوازې دانا چې په غرونو کې سوري وباسم یوازې دانا چې په غرونو کې سوري وباسم دا غسې ډېر څه دي چې زه یې په هنر ماتوم دا غسې ډېر څه دي چې زه یې په هنر ماتوم مکتي شعر دی چې ځکه خو هر ښکلي ته ګورم د زړه په مینه ځکه خو هر ښکلي ته ګورم د زړه په مینه دا زه واحد په خپله مینه د دلبر ماتوم دا زه واحد په خپله مینه د دلبر ماتوم د نظر تنده به دې داسې په بشر ماتوم لکه روجا څنګه په الله اکبر ماتوم چې تورې چې د سترګو په کتو کې کله سپین شول تورې چې د سترګو په کتو کې کله سپین شول واورې مجنون خوښې کړې د غرونو په سرونو راغواړم جمال خان جمال شلمانی صاحب زړه به نه تنګوم ملګرو کسانو سم ډېر دي السلام علیکم اتی پرهر صاحب ته ډیره ډیره مبارکي او
یو خاصم د خوشحالۍ مقام دی امتحان صاحب تاسو ښه او زه خو ډېر هم زیات خوشحاله یم ځکه چې زه به حیثیت د خاطر شناسه ما لپاره نن د دې نه لویه د خوشحالۍ ورځ نشته چې په خاطر صاحب باندې پی ایچ ډي کړې ده او دنیا ته یو درشل کولاو کوو انشاءالله چې په راتلونکو کې به ډېر زلمي چې کوم دي دغسې پی ایچ ډي په مختلف موضوعاتو وکړي زه خلاف ورزي م لکه چې راته ښکاري صدر محفل صاحب په اجازه باندې به تاثرات وړاندې کړم تاثراتو له مې نوم ورکړی چې ټولې ګیلې مې بیرته واخیستلې د پښتو متل دی چې ګیله د خپلو نه کېږي ما یو ځل د خاطر افریدي صاحب په حجره کې د ارواخات نیاز امین نیاز صاحب د صابر شاه صابر صاحب او د صالح افریدي ترڅنګ د افغانستان ملي ټلویزیون ټیم سره د مرکې په وخت په خاطر افریدي لیکل شوي خپل نظم کې څه داسې ګیلې کړې وي منم چې که هر څومره هم فقیر وې ای خاطره منم چې که هر څومره هم فقیر وې ای خاطره د سخن په دنیا کې عالمگیر وې ای خاطره چې رب د تغزل په هدر کړي عطایي وا په دا باندې د هر چانه امیر وې ای خاطره او چې داسې د رنګریز او رنگبار غزل راوړو چې داسې د رنګریز او رنگبار غزل راوړو ته پروت په خړ خیبر ک په کشمیر وې ای خاطره مننه او دا ګیله و چې افسوس چې د زردوستو زردارو په کوڅه کې افسوس چې د زردوستو او زردارو په کوڅه کې بیا هم لکه په شانتې د اسیر وې یسیر وې ای خاطره مننه او هم هغه در لوینه په زړګي کې ګړوبې کړه د چا پسې چې هر وخت به دلګیر وې ای خاطره او په وینو غړغړو دې د ګوګل پیټه راس پکړو ته دومره خپل قسمت پسې زهیر وې خاطره او نن تا پسې د هغو خلکو سترګې هم لمدې دي نو چاته چې بس پکه هم حقیر وې ای خاطره اخیری مقطع وا چې بیستا مې د زړه سود په دې دنیا کې پچا نشي جمال وایم چې څومره بې نظیر وې ای خاطره بیا مې همدغه افغان ملي ټي وي ټیم ته عرض وکړو چې افغان حکومت د خیره نن سبا ډیره پاملرنه کوي او د خپلې کوزې پښتونخوا ډیر خیال ساتي لکه په ستر خوشحال بابا یا په اجمل خټک صاحب باندې د مزاراتو جوړونه یا په حالیه وخت کې په عبدالحمید بابا د مزار د جوړولو اراده نو حق لري چې په خاطر افریدي هم یو عظیم شان کمپلیکس جوړ کړی شي هغه مونږ سره ډیره پکړه واده وکړه او رخصت شو سمودا وروسته یې صابر شاه صابر صاحب سره رابطه وکړه چې افغانستان حکومت غواړي چې په خاطر افریدي کمپلیکس جوړ کړي نو باچاجي ما سره رابطه وکړه زه او خلیل جبران صاحب پېښور ته شپې ته ورغلو او دا مور سره وی چې مونږ ورله زی خو خو نو بیا به تاسو ته جواب وکړو مونږ پښتانه راغلو او د صدوخیلو مشرانو سره مو خبرې اترې وکړې هر څوک څو مشرانو زمونږ پلوي وکړه خو ولې اکثریت مشرانو د شفتالو په ځای شپ مخې ته راغلل نو د بده مرغه د دوی اتفاق را نغلو د خاطر سے مزار پاتې شو کله چې خلکو ته پته ولګېده چې دا خو ونشول نو دوباره ما سره رابطې شروع کړې او وی ویل چې مونږ درته ځای درکو نو ما یو ځل بیا خلیل جبران صاحب سره د ځان سره کړو او د ای سی صاحب دفتر ته لاړو هغه را سره کلکه واده وکړه او وی ویل چې پر روانه هفته کې ډي سی صاحب لنډی کوتل دوره کوي نو تاسو خامخا راشئ او کار به مو وشي همدا سوا چې ډي سی صاحب راغلو د مازیګر وختو زه خلیل جبران صاحب او اوتر صاحب ترې وړاندې او د ډي سی صاحب قافله را پسې مو د خاطر صاحب مزار ته راوستل او هلته مو د مومندو ادیره په مقام ورله ځای وټاکو او ډي سی صاحب دومره هم ټینګار وکړو چې ای سی صاحب ته یې وویل چې هم سبا دلته ټریکټر وګرځوه او کار شروع کړه خدای خبر دی چې هغه شپه په ما څنګه تیره شوه ځکه چې ما ورکې دا سوچونه کول چې د خاطر صاحب د کمپلیکس داسې ډیزاینینګ راشي چې د یو شاعر د پیژنګلو سره سره یې د خیبر تاریخ هم اشکاره شي رنګ په رنګ د اسونو تورو او د ټوپکو نقلي نمونې راوړل د خاطر صاحب د لاس لیکونه او هغه تاریخي مسوده خوندي کولو دپاره د شیشې یو بهترین شوکیس جوړول وغیره وغیره خوشپه وه چې بس تیره شوه خو ولې سبایي راته د ستر حمزه بابا هغه مطلع مخې ته هله ودرېده چې خلیل جبران صاحب فون وکړو په سحر کې مالیار څه کانې په ګل کړې په سحر کې مالیار څه کانې په ګل کړې دا له څو زډکې چغې چې بلبل کړې مطلب دا چې خلیل جبران صاحب راته فون وکړو چې صدوخیل په دې شي ناخوښ دي او زر دا چې په تحصیل کې رپورټ هم درج کړي بیا نو هم هغسې وشوه او د خاطر صاحب کمپلیکس بیا پاتې شو
د هغې نه وروسته مې د ډاکټر عاطف پرهر صاحب اوتر صاحب صالح صاحب غفور صاحب او د نور تقریبا 100 پورې شاعرانو په وړاندې د حمزه بابا په کلیزه کې ایم پی ای شفیق شیر صاحب ته ډېر ننګور واچولو او ډېر په مشکله مو د کمپلیکس دپاره راضي کړو او دا مو ورته په خصوصي ډول وویل چې اصل کار د صدوخیلو راضي کول دي، خو تر ننه پورې بیا د ایم پی ای صاحب د طرفه څه جواب نه دی راغلی. همدغه رنګ مې د ارواخان نیازمین نیاز صاحب په ملاتړ سره د 40 شاعرانو په وړاندې د چارباغ په تاریخي مشاعره کې سېنیټر تاج محمد افریدي صاحب ته د کمپلیکس ذکر کړی او هغه هم راته کلکه وعده کړې وه، خو افسوس چې تر اوسه پورې مې خبر موندلی نه دی. څو ځل راته ملګرو وویل چې جماله ستا چې د خاطر صاحب سره کوم عقیدت ته مونږ هغې ته سلام کوو، خو ولې دا په هر ځای کې د کمپلیکس جوړولو دا ذکر به درله ښه نه شي، ځکه چې یو اړخ ته د خاطر صاحب سره حاسدینو شمیر په ګڼه دی، نو بل اړخ ته خلک دا وایي چې جمال او خلیل جبران صاحب خپل جیب دپاره لګیا دي، خو الله حاضر و ناظر دی چې تر ننه پورې په ما باندې به د خاطر صاحب په نوم اخیستی شوي یو انا هم الله ثابت نه کړي. هاو څه فنډ د خلیل جبران صاحب سره شته دی چې ما ته یې مقدار نه دی معلوم، خو دا فنډ هم د دغه مسایلو د وجې نه خوندي پروت دی او لا په کار کې نه دی راوستی شوی. نو زه اوس هم وایم چې صدوخیلو هم نن راپاڅئ، هم اوس راپاڅئ او راځئ چې خاطر صاحب د کمپلیکس په جوړولو لاس پورې کړو. مننه. دا به یوازې د خاطر صاحب کمپلیکس نه بلکې د صدوخیلو قامي د ناستې پاستې ځای وګرځي او همدغه کمپلیکس به د افغانستان، بلوچستان، ایران او د دنیا د ګوټ د پښتنو لپاره د دمې او د سیل ځای وګرځي. مونږ شاعرانو کولو نو هغه دا ذمواري وه چې هم ستاسو صدوخیلو د تپې یو ځوان شاعر او ادیب ښاغلي عاطف پرهر افریدي صاحب ورباندې اولنۍ تاریخي د پی ایچ ډي ډګري حاصله کړه او نورو ډیرو لارو ته یې درشل پرانیستو او انشاءالله تاسو به وګورئ چې په راتلونکو کې به یو شمېره ځوانان د خاطر صاحب په ګڼلخیزو موضوعاتو د پی ایچ ډي ډګرۍ ترلاسه کړي. اوس ما تاسو ویلو چې غیر رسمي توګه باندې ذات مقاله نه ده، دا زما تاثرات دي ممتحن صاحب. اصل موضوع د لمې پرهر صاحب په مناسبت سره چې عنوان دی نن وروستو، نن ورځ د ارواخات خاطر شناس او په خاطر صاحب د ټولو نه زیات مین او د خاطر صاحب په رنګ کې رنګېدلي نیازمین نیاز افریدي صاحب د فرزند ارجمند ډاکټر عاطف پرهر افریدي صاحب دپاره د عظیمې خوشحالۍ نه څه کمه نه ده، ځکه چې نن په تاریخ کې تر قیامته پورې دا خوندي شو چې په ځوانیمر خاطر افریدي اولنۍ پی ایچ ډي ډګري هم دوی ترلاسه کړې ده. نن وروستو که خاطر افریدي په مختلفو موضوعاتو پی ایچ ډي ډګري خلک کوي نو هغو به د ډاکټر عاطف پرهر صاحب خدمات ضرور او لازمن ترلاسه کوي، ځکه چې دا یوې نوې دنیا ته د بندې دروازې په مصداق پرانیستلو په مصداق ته دغه دروازه ډاکټر عاطف پرهر صاحب اوس پړله، خو اوس وړاندې نوې لارې دي او نابلده لارې دي، نو په دغو لارو د بلدولو لارښود هم ډاکټر عاطف پرهر افریدي صاحب دی. نن وروستو به د خاطر افریدي صاحب د هر شعر د تشریح دپاره د ډاکټر عاطف پرهر افریدي صاحب خوله سند ګڼلی کېږي. نن وروستو به که په فرنټ میډیا، الکترونیک میډیا یا سوشل میډیا د خاطر صاحب په حواله گفتگو کیږي نو په هغې کې به ډاکټر عاطف پرهر صاحب موجود وي او که دوی موجود نه وي نو خلک به هغې گفتگو ته نه خو توجه ورکوي او نه به یې قبلوي، ځکه چې سند ډاکټر عاطف پرهر صاحب دی. نن وروستو د هغو حاسدینو خولې بندې شوې، چا به چې دا ویل چې د خاطر صاحب په شاعرۍ کې هیڅ هم نشته. نن وروستو به خلک ومني چې د خاطر صاحب په شاعرۍ کې تصوف لا بریخي څه چې د وحدت الوجود قائل هم دی. توجه غواړم ځکه چې د خاطر صاحب دغه وینا به اوس خلک څنګه مني، وایي هر چاته چې ګورم په هر چا کې هم تخکاري، هر چاته چې ګورم په هر چا کې هم تخکاري، ځان هم راته تخکاري، د چا محفل ته راغلم او پرېږده یې زړګیه چې ویران شي د دنیا محفل، زه خو د دنیا نه اوس دا ستا محفل ته راغلم او ورپسې متصل نن چې محفل ته زه خاطر داسې حیران یم، ټول اشنا اشنا دی، د اشنا محفل ته راغلم. مننه. معلومیږي داسې چې د خاطر صاحب په دې ساده وینا هر سړی نه رسي، که رسي نو لکه د حضرت سید طاهر بخاري صاحب ملقب به هوښیار باچاجي صاحب چې هغه یې په یو شعر کتاب مرتب کولی شي، او یا لکه د ستر حمزه بابا. الغرض د خاطر په یو شعر به هم کتابونه ولیکلی شي. د مثال په توګه آیا د خاطر صاحب په دغه شعر به څوک
څومره جلد کتاب مرتب کړي چې هغه فرمایي توجه غواړم خلک چې نه قولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کړلو ګزار دی وکړو یا لکه چا بډک د غم ژوندونه اخیستی و ممتحن صاحب چا به ډک غم ژوندونه اخیستی و بس خو چې پیدا شوم انسان څه وکړم او یا لکه کله چې په فکر کې داستا شمه کله چې په فکر کې داستا شمه لاړ شمه د ځانه خو بیا را شمه مننه او بل شعر دی چې زه یم چې د زړه په سترګو تا وینم چا رڼا لیدلې پړندو سترګو نن نرستو با ناکدینو ته د خاطر سے په هر غزل کې د علم بیان او د علم بدی او د مختلفو صنعتونو موجودګي په نظر راشي لکه تا به په آئین کې ځان لیدلې په یو رنګ وي راشه د خاطر په هر غزل کې څنګه ښکاري او ښکلي به سر ټیټ یا رستا په تصور کې ښکلي به سر ټیټ کړي یا رستا په تصور کې یو ډېر خاطر استا د غزلونو په سرونو نن نرستو به خلک د خپلې پی ایچ ډي ډیګرۍ لپاره د خاطر صاحب دغه مختلف موضوعات خپل کړي لکه د خاطر صاحب پیژنګلو خاندانی پس منظر پیدایش د خدای پاک پیرزوینه د نوم تاثیر قد قامت جامه پیزار رنگ او دړی ورکوټواله او هلکواله عادات عشق دوستان مزاج مذهب او عقیده تعلیم روزگار سفرونه او خاطرې ادبي پس منظر ادبي تیغ پر هر صاحب تاثر اولنې شعر اولنې غزل اصلاح ضرورت د استاذ انتخاب تخلص د غزل انتخاب او معیار فنی خصائل مشاعره ادبي دنیا کې د خاطر په نوم پیژندنه معاصرین کیفیت حاضر دماغي عطا فی البدی او ژوندې ضمیر پرواز تخیل د عروج سخن انګازې خاطر د پښتو موسیقیت نوې روح ادبي مقام او د دوی متعلق د پوهانو وینا مننه وجودی زوال مجنون ثانی نری رنز شدت رنز آخرانه غزل آخرانه شعر د وینو غړغړې زنکدن وفات جنازه مزار باقیات دیوان خاطر د خاطر کلیات د دوی نورستو د پښتو او بالخصوص په خیبری ادب اثرات د دوی په یاد کې را جوړ شوي سیمینارونه او مشاعرې کلیزې د سرکار سردمهري د پښتنو د لوی کور یعنی افغانستان په خوشحال بابا او حمید بابا وغیره د مزاراتو جوړول او د خاطر په خاورین قبر سیده تیرېدله زما تاثرات سپارښتنه اخر کې د دې نه وروسته به زه هم خپل تاثرات د خاطر سے په دغه شعرونو راټول کړم چې دا ستا په سترګو کې به څه پاتې شي دا ستا په سترګو کې به څه پاتې شي رقیبه یار کمې په خوله پاتې شي یو ځل نیغ په دې لار تېر شه اشنا چې د کاږه واږه کاته پاتې شي او اخري مقطع یې د خاطر صاحب چې اوس تا یا ډېر د یار تراخه خاطره اوس تا یا ډېر د یار تراخه خاطره چې په کتاب کې د خواږه پاتې شي ډېره مننه د توجه راکولو ډېر ښکلي تاثرات او ښکلي شعرونه ډېره مننه بل کلام لپاره ما هاشم خان هاشم صاحب راوختی و خو په ډېر په معذرت سره د مازدیګر مانځه وخت هم دی که خپل زموږ بعضې کسان ملګري پاتې هم شي صرف مشر میلمه او صدر محفل او ډاکټر صاحب به هم یو څو خبرې کوي هغو له به وخت ورکوو نو بیا د مانځه وخت ډېر په بخښنې سره اوس راغواړم هاشم خان هاشم صاحب بسم الله الرحمن الرحیم غزلنا غزلنا مخکې دوه شعرونه عرض دي چې دا زه چې سوړ شوم دا زه چې سوړ شوم لکه چې زوړ شوم او د ستا په مینه چاوې چې موړ شوم غزل عرض دی چې د منصور په څېر په کاڼو به سمسار شي د منصور په څېر په کاڼو به سمسار شي څوک چې راز د پټوي هغه په دار شي او په ژان کې رانه ځان ساته رقیبه په ژان کې رانه ځان ساته رقیبه زمری د ماتې کاندي چې نهار شي او په وصال کې داسې چارې په ما کېږي په وصال کې داسې چارې په ما کېږي
په کتو کتو کې ورک رانه نګار شي او د کمکل ویره نه کېږي د چا نه د کمکل ویره نه کېږي د چا نه چې هوښیار وي خپل سوري دی ډار شي او په مخلوق باندې خالق ډېر خفه کېږي په مخلوق باندې خالق ډېر خفه کېږي هسې نه چې څوک څه لاس ازار شي او لوی سړی او ښه سړی هغه ته وایم چې په هر وخت کې دار سړي په کار شي او هغه څوک په همه عمر به روغ نه شي چې هر څوک د تورو سترګو ښکار شي او د زحمت پسې راشته شمه چې د ژمي یخني وځي بهار شي اوس راغواړم یو څو درنو ښکلو خبرو سره د وخت هم کمی دی د موږ تاسو د نن محفل دروند ګران میلمه چې د چا دپاره د محفل جوړ شوی فخر خیبر ډاکټر عاطف پرهر اپریدی صاحب یا الله بس بس صحیح ده نه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم په دې اعزازي غونډه کې زما ډېرو محترمو قدرمنو مشرانو شاعرانو ادیبانو او پوهانو د خیبر د سیمې لویو شاعرانو او په دې لنډي کوتل د سیمې چې څومره ادبي غونډې د هغو ټولو ملګرو ته او بالخصوص د خیبر پښتو ادبي جرګه زخخیل عهدیدارانو ته او د هغو ټولو غړو ته د دوی ټولو ډیر زیات مشکور او ممنون یم او یقینا چې کوم اعزازي غونډه په دې لنډ وخت کې دوی را جوړه کړه نو د هغې اظهار زه په خپلو لفظونو کې نشم کولی ډیره مننه کوم او یو ځل بیا راغلو ټولو میلمنو ته ستړي مشي وایم خاطر افریدی وایي چې د زړه کور لرې راشي پروا نشته ای خاطر تل د میلمنو شي ملګرو زه یو ځل بیا ډیر زیات مشکور او ممنون یم د هغو شاعرانو او ادیبانو نه چې هغه دلته راغلل او د دې اعزازیه او د دې اعزازي غونډې په مناسبت سره چې کوم دی ډیر ښکلي اشعار پیش کړل خپل کلامونه یې پیش کړل زما ټاپک چې کوم دی د پی ایچ ډي هغه و د خاطر افریدي د شاعرۍ فکري او فني جایزه جمال شلمانی صاحب د خاطر افریدي په هکله خپل تاثرات ډیر ښکلي وړاندې کړل خو زه به دومره ووایم چې جمال صاحب صرف هغه نومونه پیش کړل یوه مقاله یې په سازه کړه نو د هغه په بیل نوم باندې چې کوم دی ما چې څومره تحقیق کړی دی نو هغه د ما په تیسیس کې د هغه د ما د پی ایچ ډي په مقاله کې چې کوم دی خوندي دی خاطر افریدي شاعري که مونږ ګورو چې د هغه کوم اندازې بیان دی د هغه کوم اسلوب دی یقینا چې خاطر د خپل شناخت مثال په خپله دی د خاطر افریدي فن او فکر په حواله که مونږ وګورو لیکنه د نشت په برابر ده
او دا یو افسوس هم کېدای شي چې د خاطر افریدي غوندې شخصیت چې ټوله نړۍ مني او د شاعرانو و ادیبانو تر څنګ که زه دا ووایم چې زنانو ته هم د خاطر افریدي شعرونه او اشعار یاد دي، خو افسوس بیا په دې خبره باندې وشي چې د خاطر افریدي په ژوند باندې لیک ولې نه دی شوی. که موږ سوچ وکړو د خاطر افریدي کلامونه صرف اوریدلی شوي دي د سندرغاړو په خوله باندې، د ریډیو نه، د ټي وي نه، خو د هغه په ژوند او د هغوی په فن باندې چې کوم دی لیکل هیڅ هم نه دي کړي. همدا وجه وه، همدا تلوسه وه چې ما ته به خپل والد صاحب د خاطر افریدي د ژوند د هغوی په فن په حوالې سره خبرې کولې، نو ما وویل چې انشاءالله تعالی چې ما ته موقع میلاو شي زه به راوچتېږم او د خاطر افریدي د ژوند د هغوی د فکر او د هغوی په فن په حوالې سره به زه انشاءالله تعالی چې تحقیق کوم او دنیا ته به د هغوی ژوند روښانه کوم. ډیره مننه. که موږ وګورو د خاطر افریدي ډیر زیات کلامونه د خاطر افریدي پسې داسې تړل شوي دي چې دا د خاطر افریدي دي. لکه یو کلام پکې دا هم دی، تاسو به اورېدلی د مخکې منزلونه کتابونه یې که وګورئ، دیوان خاطر یې وګورئ، خلک خو راشوري دي کوم ظلم چې د خاطر افریدي سره شوري دی، نو زه هغه اظهار په لفظونو کې نشم راوړی. یو کلیات چې د خاطر افریدي څومره په مارکیټ کې وځي خو ایډیشن ورته نه میلاویږي، دا کلیات بیا چې کوم دی اوس تازه یو کلیات د خاطر چاپ شوی دی چې ټوټل دمره کتاب دی اسرار اتل چاپ کړی دی په 1920 کې، هغه ما هیڅوک هم نه دي معاف کړي. ما په خپل تحقیقي مقاله کې دا هر څه څرګند کړي دي. ما مخکې ذکر وکړو چې جمال شلماني صاحب چې کوم نومونه یاد کړل او کوم فریاد یې د خاطر افریدي هغه وژړولو، نو هغه فریاد ما راخستی او د هغه تفسیر و تشریح ما کړې ده چې هغه به ما په تیسیس کې انشاءالله چې دا کله کتابي شکل اختیار کړي نو هغه به تاسو بیا په خپله ووینو او هغه به په نظر کې راوړو. لکه کتابونو کې دغه یو څیز به تاسو لیدلی وي چې د ستا ظلمونه د زغملو نه دي، زه یې منمه د منلو نه دي. دا د منګل صاحب شعر دی چې د خاطر افریدي پسې خلکو تړلی دی. لیا خود به زه ژړېږم په سرو سترګو، تېر وتم د ستا لیوانو سترګو، لیا یو بل چې یو عشق نه وای په خواږو نه مړېدو، یوه نوې تماشه وه په کتو نه مړېدو. نو د ما د خبرې ډېرې زیاتې دي تحقیقي و هغه ته نظم، زه خالي هغه نچوړ ته داسې راځم چې زه ما د خاطر افریدي په مقاله کې څه راوړي دي او څه مې کړي دي. د خاطر افریدي اولینی باب چې ما د شاعرۍ دی هغه د خاطر افریدي د زیږون نه ونسه چې هغه په کومه خاوره کې او په کوم کلي کې پیدا شوی دی تر د مړینې پورې چې کوم دی هغه ما څرګند کړي دي. دا د ما د PhD اولینی باب دی. په دغه کې د خاطر افریدي د ټولو نه اول ما د خیبر تعارف کړی دی، بیا راغلی یم افریدي کامله، بیا افریدي چې کوم دی 8 کامه افریدی دی، په دغه کې بیا زخخیل له راغلی یم، دا زخخیل بیا په 3 حصو کې تقسیم شوی، بیا په خیله راغلی یم، بیا دا په 3 حصو کې، دا ډېره اوږده کیسه ما کړې ده او اخري راغلی یم د خاطر افریدي د سیرن کلي له په کوم کلي کې چې خاطر افریدي سترګې غړولي دي. دغه کلی د سیرن په نوم کلي باندې مشهور و، بیا برکلی شو، خو چې کله خاطر افریدي په دغه کلي کې سترګې وغړولې نو اوس نه صرف د خاطر افریدي دا کلی بلکې د موږ ټول صدوخیل او افریدی قام د خاطر افریدي په نوم باندې پیژندلی شو. دغسې د خاطر افریدي پیدا وخت چې کوم دی هغه په کوم انداز کې وشو، خاطر افریدي بچپن په کوم قسم تیر شو. لکه موږ اکثر لیدلی دي خلک په انټرویو کې هم لیدلی دي، مراکې هم خلکو هغه لیدلي چې داسې یو واقعیت چې خاطر افریدي پسې تړلي وو خو هغه د خاطر نه و، هغه چې کوم دی هغه ما د خپل کتاب او هغه تحقیق نه وښکلي دي او باقاعده مې چې کوم دی دغه خپل بابونه ورکړي دي. دغسې راغلی یم د خاطر افریدي چې کوم شخصیت دی، کوم کړه وړی دی، کوم انداز دی، کوم عادتونه یې دي، لکه جمال صاحب په خپلو خبرو کې دا هر څه څرګند کړل، نو ما دلته د هغو خبرو چې کوم دی تشریح کړې ده او راوړې مې دي، واضحه کړې مې ده. دغسې د خاطر افریدي
ادبي سرګرمۍ شوې. ادبي سرګرمۍ یې څرنګه کړي دي، کله نه یې شاعري سټارټ کړه او بیا یې کومو لویو شاعرانو سره چې کوم دی هغه تر مرګه پورې محفلونه او دا کړي دي. دغسې زه راغلی یم بیا په اخري په خاطر افریدي په مړینه او د هغوی په اخري وخت چې کوم قسم تیر شوی دی چې بیا کلیات چاپ کوي او هغه یې کومه مسوده راوړې، په دغه باندې ما ډېر ژور لیکونه کړي دي. د هغې نه بعد بیا زه راتاو شوی یم د خاطر افریدي چې کوم چاپ و ناچاپ اثار دي په هغې باندې مې خبره کړې ده او بیا په اخري کې راغلی یم د خاطر افریدي خاطرې مو پیش کړي دي. دا د ما ټاپک اولینی سایډ. بیا دویم باب چې کوم ما د خاطر افریدي هغه راوړی دی نو هغه د خاطر افریدي غزل دی، د غزل فکري او فني اړخ دی او یقینا چې د ما د پی ایچ ډي ټاپک کوم مرکزی موضوع هغه هم د خاطر افریدي غزل دی او بیا چې کوم قسم هغه فکر ما ایکسپلین کړی دی او بیا په هغه فن باندې ما کومې خبرې کړي نو یقینا چې خلک به نه صرف دا چې د هغه نه خوند واخلي او محظوظ شي بلکې ډېره زیاته زده کړه به تو. خاطر افریدي د خاطر افریدي په غزل کې لږه زه بار دا خبره په هر یوه انټرویو په مرکه کې کوم چې هغه مرکزي موضوع چې کومه هغه عشق و. خاطر افریدي شاعري چې ګوره ټول د عشق نه ډک دی. مرکزي موضوع د خاطر افریدي عشق او ورسره پلس چې کوم دی رومانیات. دا ما واضحه کړي راوړي. رحمان بابا وایي چې که اعلی مرتبه غواړې عاشقي ده نور همه وړه ادنا دی ادنا مش. نو دا لویه خبره ده چې خاطر افریدي ادنا او وړه فیصله نه ده خوښه کړې او هغه افاقیت موضوع راخیستې ده چې ټوله دنیا یې په همدغه موضوع باندې پیژني. خاطر افریدی وایي چې د ماهي په شان به هر وخت پکې پروت وای او تاو د عشقه په اوبو کې سړېدلی. نو دغه رنګ یوه بله موضوع راځي. اکثر خلک زه وینم د خاطر افریدي په هکله باندې وایي چې خاطر افریدي په شاعرۍ کې تصوف نشته. خو زه به ډېر څه نه وایم خو انشاءالله تعالی ما یو آرټیکل لیکلی دی او دا لویه خبره دا ده چې په انټرنیشنل میګزین کې چاپ شو هغه آرټیکل خو د هغه مقاله دا وه چې د خاطر افریدي په شاعرۍ کې تصوفي رجحانات. نو هغه مقاله چې بیا انشاءالله ملګري وګوري هغو ته پته ولګېږي هغې چې کوم آغاز ما کړی دی بیا خاطر افریدي بیا هغه ته موضوع ته څرنګه راغلی دی ژوند یې تیر کړی دی. نو انشاءالله چې د دغې مقالې نه پس بیا څوک دا نه وایي چې خاطر افریدي کې تصوف نه و. دغه رنګ د خاطر افریدي چې کوم اصلاحي او اخلاقي شاعري وه په دې باندې په فن باندې ما ډېر زیات لوی کار کړی. د خاطر افریدي په شاعرۍ کې فن ډېر زیات دی. د خاطر افریدي په شاعرۍ کې چې کوم تشبیهات دي کوم ترکیبات دي کومې استغاري او دغه نه علاوه یو بل اړخ ما چې کوم د صنایع او بدایل ورکړی چې په هغې کې کوم صنفونه دي چې خاطر افریدي په هغو باندې کوم کار کړی دی نو سړی حق حیران شي. دغه رنګ بیا په اسلوب باندې او بیا راغلی یم د خاطر افریدي نظم ته نظم یې چې کوم فکري اړخونه یې په هغو باندې مې تحقیق کړی دی. دې سره سم چې کوم دی بیا فن ته راکوز شوی یم چې د خاطر افریدي په شاعرۍ کې کوم فن دی کوم پرجستګي ده کوم فطري انداز دی کوم افاقیت دی کوم بلند خیالي ده پکې نو سړی حق حیران پاتې شي. بیا راتاو شوی یم د خاطر افریدی چې کوم د په کلام کې ولسي اصناف دي په هغو مې ځان له یو باب لیکلی دی چپټر لیکلی دی. لږه د ده چې کومه ټپه لیکلې ده د کومه چاربیته لیکلې ده د کومه لوبه لیکلې ده نو یقینا سندرې یې لیکلي دي ګیتونه یې لیکلي. د انډیا د ګانو په تناظر کې د انډیا ګانې چې کوم دی اکثر کلامونه د خاطر داسې چې هغه د ولسي صنف کې چې کوم دی رابند کړي دي خو هغه د انډیا ګانې وي او خاطر افریدي په ریډیو چونکې ډېر زیات واورېدو. یوه ګانه وه چې چوپ گیا کوئی رے دور سے پکار کے. د انډیا یوه ګانه وایي چې چوپ گیا کوئی رے دور سے پکار کے او درد انو کے ہائے دے گیا پیار کے. خاطر افریدي په دا طریقه رابنده وایي چې سترګې نیولې دي ما ستا په زنبار کې اوبه شول توري زی په زنبار کې. نو دغسې د دغه نه علاوه که موږ بیا د خاطر افریدي ګوره د خاطر افریدي په هکله باندې د موږ ستر حمزه بابا وایي چې د ځوانۍ سپرلی تیر لکه خزان شو. د ځوانۍ سپرلی تیر لکه خزان شو چې بلا د رنځورۍ پرې میلمانه شوه. وایي چې د قدرت ستم ته ګوره چې مرګ راغی هغه وخت چې د غزل شونډه یې شنه شو. حمزه بابا وایي چې په کوم محفل کې به چې خاطر افریدي نه و موجود
نو چې دا وګڼئ چې هغه محفل کې به رنګیني نه بهېده او چې خاطر افریدي به کله خپل غزل ویل شروع کړل نو چې اورېدونکي به پوه شول چې رنګیني روانه را بهېږي او دغسې که موږ د راجولي شاه خټک تاثرات بیا په ګورو سلما شاهین وایي ډاکټر سلما شاهین په خپلو تاثرات کې وایي چې د غزل نوم سره سم د خلکو په ذهنونو کې د خاطر افریدي نوم راشي نو دا یو لوی اعزاز دی د دوی لپاره دغسې د خاطر افریدي د ژوند داسې یو څیز ما نه دی پرېښی په دغه تحقیقي مقاله کې چې هغه تفسیر د هغه تشریح ما نه وي وړاندې کړی انشاءالله تعالی چې راتلونکي څېړنکارانو لپاره به چې کوم دی دا ډېرې زیاتې نوې لارې وځلوي او راتلونکي څېړنکاران به ډېر څه ته زده کړي او انشاءالله تعالی چې څرنګه جمال صاحب خبره وکړه چې داسې موضوعات ما ورته راوړي او داسې تجاویز ما په خپل تحقیق کې ورکړي چې راتلونکي کوم د امفیل او د پی ایچ ډي سکالران دي او دې تر څنګ چې څومره نور څېړنکاران دي د خاطر افریدي په ژوند او فن باندې به د دې نه بعد هم ډېر زیات لوی لیکونه وکړي د هغه چې کوم جمالیات دي د هغه په شاعرۍ کې چې کوم نسوانیت دی د هغه د شاعرۍ چې کوم نور نوي اړخونه دي هغه ما واضحه کړي دي خبرې ډېرې زیاتې دي خو لنډ زه دا درته وایم چې اوس تاسو ته به د خاطر افریدي د افاقیت اندازه د دغو یو څو شعرونو نه هم ولګېږي چې ما په خپل تحقیق کې هم راوړي دي خوشحال بابا وایي چې تر مطلوبه پورې شرط ته رسېدو دی که تمامه لار په وینو شي آلوده اوس دا زموږ ډېر ستر باباګان دي او دا هغه باباګان دي چې ټوله دنیا ورته احترام لري خو انشاءالله تعالی چې مونږ خاطر هم کم ځکه ته نه دی چې طاهر بخاري صاحب چې کوم دی دا لقب او دا اعزاز ورته ورکړی دی چې وی چې خاطر افریدی که سره نوره شاعري کړې هم نه وای صرف دغه یو شعر یې وایي چې خلک چې نښه ولي ګوري ورته تا چې مخ پټ نو ګزار دې وکړو بیا به هم ډېر د لویو شاعرانو په صاف کې شامل وای نو خوشحال بابا وایي چې تر مطلوبه پورې شرط ته رسېدو دی که تمامه لار په وینو شي آلوده او زموږ خاطر افریدی وایي چې تل وي بې پروا د ګړنګونو نه څوک چې خپل منزل ته رسېده غواړي بیا رحمان بابا وایي چې مرور کاندیا شک له جمله خلکو مرور کاندیا شک له جمله خلکو و معشوقې له هیچه مشه مرورې خاطر افریدی وایي چې ټولې دنیا سره خبرې نه کړم ټولې دنیا سره خبرې نه کړم مرور شوی د ګلفام سره یم حمید بابا وایي چې نوی سر به درته نیسم لکه شمه نوی سر به درته نیسم لکه شمه که ښه کېږي تا زما په کتلول زړه خاطر افریدی وایي چې اشنا ته یې سرغوسی خو که راغلې د امید د ستړي شمې مې سلګی ده او حمزه بابا وایي چې رامشي لیمو ته د دیدن په وخت اوښکې څه ناپوهه رقیبانې دي او زموږ خاطر څه وایي چې دا چې ستا په مخ کې دا مې ژړا نه ده چې د ستا په مخ کې ژاړم دا مې ژړا نه ده چې د ستا په مخ کې ژاړم اوښکې مې په سترګو کې دیدار له راغونډېږي او للزاده ناظر شنواري صاحب وایي چې راغله د خاندانه په شا راغله د خاندانه په شا راغله وایي چې راغله څه اوده را باندې راغله نو د خاطر افریدي انفرادیت او ځانګړي مقام ته سړی دلته هم حیران شي چې د چا نقل نه کوي اوس ناظر استاد چې کوم دی هغه په شا باندې د خاندانه بیایي او خاطر افریدی څه وایي چې زه یې خاطر کړم ځان یې زیر ګڼمه چې د خاندانه لږه دال کږه شي د خاطر افریدي په شاعرۍ کې ډېر زیات لوی څه دي چې هغه زه اوس تاسو ته په دغه کم ټایم کې هغه هر څه نشم بیانولی داسې شیونه هم شته دی کوم څوک به راته وایي چې د پښتنو یو متل چا رد کړی وي دا کیدی نشي پښتانه وایي چې د ډیوې لاندې تیاره وي څوک شته چې هغه وایي چې نشته خو خاطر دم رد کوي په خپل شعر سره او بیا چې کوم اورېدونکي دي هغه یې مني هم ورسره خاطر افریدی وایي چې سپینه زنه ستا د اننګو لاندې او چاوې چې تیروي د ډیوو لاندې نو د خاطر افریدي که هر یو کلام راواخلو یقینا چې ډېر زیات بهترین دی یو څو شعرونه سره پیش کوم خاطر افریدی وایي چې ستا ځواني نوي رنګونه نسی زما د زړه ونه غمونه نسی
وی چې راشه یې ګوله چې کړم توی اوښکې سترګې مې ورځ په ورځ ګردونه نسی ورپسې زړه مې د پردې نه وځي ښکلي چې مخ ته پلوونه نسی او ستا د راتلو په انتظار کې خاطر په سترګو ړوند شو دیوالونه نسی خبرې ډېرې زیاتې دي او ډېر څه رانه پکې پاتې شول بس خود پاتې شول چې دومره کتاب په دومره وخت کې زه نشم بیانولی خو بس هغه څه مې ورته بیان کړ په دې اکتفا وکړو او د اخري د خاطر افریدي یو څو ټپې تاسو سره شریکوم په هغو به زه تاسو نه اجازت هم اخلم خاطر افریدی وایي چې مازدیګر سترګه لوېدله د مازدیګر سترګه لوېدله او ورسره زړه مې په ګوګل کې کړل ټوپونه بل ځای کې وایي چې ستا په بڼو زما قسم دی چې د زړګي نه زما ټول وتلي دي نه بل ځای کې وایي چې دا مازدیګر مې داسې تیر کړو لکه چې څوک د زنګدن سلګۍ وهي نه او بل ځای کې وایي چې مخ د کتاب شونډې د پاڼې او سترګې د ټکي او زور زویر دی باڼه دي نه او غم د دستانه وفادار دی ته کله کله غم د تل راپسې وینه او په دې شعر سره زه تاسو نه لاړم خاطر افریدی وایي چې افسوس چې ستا په خیال به سخت کارم افسوس چې ستا په خیال به سخت کارم دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي ټولو ملګرو یو جهان مننه ډېره مننه دا و ډاکټر عاطف پرهر افریدی صاحب چې خپل ډېر جامع معلومات یې موږ تاسو سره شریک کړل د وخت د کمي د وجې نه اوس د مانځه وخت هم دی مونځ به وکړو د مانځه نه بعد د 15 کسان شاعران ملګري پاتې